اسرائیل په خان یونس کې د بېځایه شویو فلسطینیانو پر خیمو بمبار کړی. لسګونه تنه یې وژلي. د وژل شویو ترمنځ مشهور ټوکمار محمود شرب دی. د اسرائیلي یرغلګرو ځواکونو لخوا یو ځل بیا د فلسطینیانو پر ژوند، عزت او سرپناه تیری شوی دی. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس په لویدیځ کې د المواسي په سیمه کې چې زرګونه بېځایه شوي فلسطینیان د خیمو تر سیوري لاندې پکې ژوند کوي دروند بمبار کړی دی. په دې وحشیانه برید کې لسګونه فلسطینیان چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي وژلي دي. راپورونه وایي چې د یرغلګرو ځواکونو په قصدي ډول د فلسطین نوموتی ټوکمار، هنرمند او ټولنیز فعال محمود شرب خیمه په نښه کړې او نوموړی د خپلې کورنۍ له ټولو غړو سره وژل شوی دی. محمود شرب د فلسطین د درد ژباړونکی هنري غږ و چې خپل ولس یې د طنز له لارې ویښاوه او د اشغال پر ضد یې فرهنګي مبارزه کوله. اوس هغه غږ هم د بمونو لاندې چوپ شو. د اسرائیلي ځواکونو لخوا د فلسطینیانو دا نسل وژنه د نن ورځ نه بلکې له 2 کلونو راهیسې روانه ده چې د نړۍ د سترګو په وړاندې ترسره کیږي. له زرګونه ملکي قربانیانو، ویجاړو شویو ښارونو، له منځه وړل شویو روغتونونو، ښوونځیو او عبادت ځایونو سره سره د نړۍ رهبران چوپه خوله دي او د اسرائیل دا نسل وژونکي جرمونه په دې 21مه پیړۍ کې د دوی د سترګو په وړاندې ترسره کیږي، خو د اسرائیل د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه کوي. که څه هم د بشري حقوقو نړیوال فعالان د فلسطینیانو په دفاع کې خپل غږ پورته کوي، خو د نړۍ مشران، دولتونه او ځواکمن بنسټونه داسې چوپه خوله دي لکه هیڅ نه وي پېښ شوي. دا چوپتیا بېطرفي نه بلکې د ظلم سره ښکاره همکاري ده. اسرائیلي رژیم نه قانون پیژني، نه انسانیت ته ارزښت ورکوي، نه د بېګناه ماشومانو ژوند ته. دا هغه رژیم دی چې د یوې پیړۍ راهیسې اشغال ته دوام ورکوي او د قدرت، قوم پرستی او صهیونیستي موخو لپاره انسان وژني. د نړۍ دغه خاموشه ننداره دا ښیي چې د 21مې پیړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین یعنی نسل وژنه د نړیوالو قدرتونو د سترګو تر مخې او د دوی د انساني غبرګون پرته روانه ده. له فعالانو پرته په نړۍ کې د ځواک سرچینې بې احساسه مړو ته ورته دي. داسې قانوني اقدام نه کوي چې اسرائیل ته ووایي نور بس. هیڅ هیواد دا نه وایي چې پلانکی نړیوال قانون به در باندې عملي کیږي او ته به د جنګي مجرم په توګه محاکمه شي. عدالت چې کله له منځه لاړ شي، قانون یوازې د کمزورو لپاره پاتې کیږي. نن د نړۍ هم دا حال دی، ځکه خو ستونزې او شخړې پکې پراخیږي.